امریکا نړیوال په افغانستان کې ښکیل پاتې شي. نور حال را سره په ویډیو کې وګوري او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د افغانستان لپاره امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي چې په خپل متحدینو سره پر افغانستان خبرې کړي او په ټینګار سره ویل چې نړیوال په افغانستان کې ښکیل پاتې شي. ټام ویسټ د کپ پر شلمه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکل چې ترکیه انټالیا فورم ناستې په څنډه کې په قطر فلینټ تاجکستان بهرنیو چارو وزیر د پروګرام مسؤلین او په قطر کې د امریکا له سفیر سره ولید. هغه زیاته کړې چې دغه راز یې د طالبانو له پلاوي سره هم ګټوري خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مشر یو پلاوي انټالیا فورم په ناسته کې کړې دي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا خلو ویډیوګان لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا خې چاره.